ها 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 سم کې نه سم ها دربند کانه د ټکسلانه ها هلته مېلاو شو وګوره هغه یې ودې چې وایي داسې پلان کې سړی دی او پلان کې نومي دی او پلان کې پته ده ها او شیدانې کړی دی وایي په هسپتال کې مور سره راغلی مور سره وګوره هغه یې وایي داسې کیسه وکړه چې وایي اکه رز من خورا نه له ها او هلک چې کوم دی نو یو مازدیګر بېهوش شو که نه تر سهاره بل سهار بل سهار دوه ورځې ها بېهوش شو په سهار نه په درېیمه شپه باندې ها سړی مړ شو ها سړی مړ شو په سهار مړ و ها لکه دوه شپې بېهوش شو ها او دوه ورځې چې کوم دی نو بېهوش شو هغې دا ډرافونه وپونه شروع کړي دا یې مونږه داسې کیسه وکړه ها چې بایي خپلوان خورا نه له او او په شناختي کارت باندې چې کوم دی پته مونږ ته وکړه ها او ډاکټر هم وکړو داسې خلک وو پنجابیان خو نران پکې ډېر وو نران ډېر دي ما کارت ورکړ به یو 10 روپۍ ما سره دا سړي ها ما ته پیسې مې خدای په دې هغه ټایم 10 روپۍ کاکا بلا شوي داسې مې ورکړې مې بای دا پیسې دي سړي ها او بای چې کوم دی دا سړی رسول غواړي هسپتال او مور له 1200 روپۍ پیشنټ کړ بای مور ته مونږ نه ویل چې بای دا مړ دی مور ته بیمار دی وګوره ها خو وایي خو بیا پریشن خرابېدو هغه پردې پیشنټ پردې و بای ولګېدو نو بس تا 500 ورکړې تا 100 ورکړې تا 10 ورکړې تا 1200 روپۍ ټول شي 1200 وګوره ها هغه وخت کې میخ هم په لاس و ها چې 1200 روپۍ ټولې شوې بای ډاکټر راوځي په څو بجې ها چې بای په 1100 روپۍ ها بای پیسې لګي دي موږ سره په پیسې دي دا بای بل یو بل کړی ها خیر بای چې کم دی نو پیسې 1200 روپۍ غونډې کې 1300 او بای چې کم دی په 1100 روپۍ کې لاسنو او د دې نه اساس لس یو بجې وو چې لس نه خلاص بجې وي ها او چې ما خام نور په وته نه تر بل کوي مخکې بداره زې موږ دی ویلاله جوړه چې بای الته موږ خدمت وکړو خو کنه بای هغه بل څه دا چې بای دا زموږ خپل له موږ پیژنو دا بیا د سینو خاطر دې کو په هغه شي کې واچو هغه د کټ کې هغه کټ کې هو کیسته کې بس هغه په غرون تللو څنګه نه بس واپس کشته کې مړ وړو بدل هغه بیا لانچ واچو وای لانچ کې ها لانچ پروسته کنه سن پورستو سن دې طرف د دکان دا سړي او هغه رشتہ دارو پیسې او کارډ مور څه په هیڅ ها دا مور ولا المو ها بیمار ده کنه بیمار ها هر څه دا کوڅ په دکان کې او پیسې چې کوم بقای پاتې هغه دکاندار له ورکړي او کارډ ورته وګوره موږ بیا لاسنه کوو چې تقریبا یو ول بجې راځو هسپتال ته دا وخت کاکا اوس خبرې څنګه چلی لکه هیڅ کوم نشي کولی اوس دا نوې کاکا اوس خبرې شروع کړي اوس یو نوې ماشین وته ټیک ټاک وته ټیک ټاک ته پیژنې کاکا ټیک ټاک نه پیژنې هیڅ نه پی ټیک ټاک اوس یو نوې ماشین وته خلک پکې څوک پکې ویډیوګانې کوي څوک څه کوي څوک څه کوي اوس دا زمانه نه دی دا یو بل طرف ته روانه ده کاکا خدای دې خیر وکړي الله دې خیر الله دې اسلام قائم کړي آمین آمین دا خلک ټول بربادي دي خدای دې خیر وکړي کاکا بار بچانو دا چې کړي مسلمانان خرابوي الله دې اسلام ته خیر مسلمانان الله دې هغه کې چې پکې خیر بالکل ګوره دا الله قانون ته مخانقابي ته اصلا مدرسو ته او چې کوم دینو مرکزونو ته هیڅ نه هغه سره الله دې دغه خبره ده الله سره خو دې اسلام دې خلک مسلمان دې کاکا دومره خپل خبره او کاکا خبره وره شنو کوم دې بار کوم دې آل توس پکټ ناسو لس کاله زمینداری مې کړه کاکا دا شنو چې کوم دې بار راغله او راغل دې دغه ناس مالولې دراوه دغه تناسو کاکا لس کاله پوره لس کاله زمینداری مې کړه لس کاله ځان ته سوي ټول عمر دې دا لګي کوو ما خطاب دې او دا وبلګي کاکا ته وبلګي ما خطاب دې یو سوالو کنه کاکا خطاب دا وادنو کې د دې باغ کې گاډي چلولې د ټانګوان به تو چې هغه د بچنه شپته ټانګوان انا کو کاکا لاړه وختونه ختم شو خو وخت خیال دی یاره خو د عزت او جمان ما منلې دا پټي به خپل دا پرنه هغه باندې قبلي ته باندې دی او کوته به خپل خپل کاکا وزیر نه میزان وزیر نه کاکا اوس یو او کاکا اوس څه کار دی خاطر تاسو کیسو کې څنګه
نزيد دې مینه دلته غوبال د غوان غوبال په هغه وته دي شي جګړه به غوبلو غوبال غوان بچی دي ها غوان واوه ها وګوره ها دا ماشومان په دې خبر نه پوهېږي ها دا غوبل څه ته وایي غوبل ګورې جګړې ته نه وایي غوبل کاکا ورګه دي کاکا ما ته ټلیفون راغی وخت کې راځه ټلیفون आवाज نشي کاکا پخوا به دا ټلیفون چته وي کاکا وخت کې راځه کاکا وخت کې راځه یعنی دا به دې باندې ګوته برکه کې دې ټچ وي ټچ الو السلام علیکم ها بس دا درلم ها نو پخوا نه دی کاکا اوس وګورئ سوال جواب شوي ښه نو کاکا راکته ته پرېږده ځان مه خرابوه کاکا لکه دا حساب وه نو غوږ کې دا پټې مونږ خوړه د شاهجان ملک بدمعشالي په نه د پاس وځي او مونږ مانه دا مونږ اوشه بدر ها دا کدمه کا تاسو بابا ها د ډېر وخت خبر ده کاکا د دې زمانه خبره جمال نه شروع بابا ها متخيلو واخا منګه غنم ریبلو غنم ورته په خوا غنم خلک ورېبل په خروبه دل کړه دا کیسه وره ها دا مشمه دی په دې خبر نه پوي او کې راخو سو بارونه ما تلل بارونه ها مخيلو بابا ما ته وی ها نه کوي بار کله کوته مې ولي ها کله کوته په لار بخې باندې لار باندې رخکیږي ها هغه به موږ حساب ومرګي ها بعد مې خټې ته کنه په یو کې جو کوشي خره مخکې راځي پسې راځي وخت کې ها دا چې بار کړه ها دا سي وبم یارولې ورخه تعالی اوس چرنه دی په خوا ورخه ها د خور نه دی خور نه به پول تاړو په خوا ما ته نه یو خبر وره ها ورخه په کلک کړي ها دغه کې چې دا وبوشلې دي ها دا د څو امریکایانو کانو واري ووري تل دی او په نیمه کې دا وبي ها وار دی وبي نافي ها ور په داسې مضبوط کړي ور په داس ها چې په 15 منټه کې کولول نشي اوس چرنه دی په خوا چرنه نه وي په خوا کاکا چرنه چته خیال دی مضبوط تاړو ها او د پاره فکر یو نو بابا بس پدې کې کته کوي په وار بل مالک بلا نه وار اوسلو بل خو دې وګوره لکه داسې وخت کاکا داسې زمانه وه ټلیفون هغه وخت کاکا سوال جواب بچو کنه اوس خو چې دکان نه سره پراړه نو بار بل څوک تللی ویلی دکان نه سره پراړه رنګ وکړه خیال دی اوس به مخکې به خطونه تلل کاکا تا به خط ولیکو دې ته غوږ کې راښه پوس کنه تا به خط ولیکو نو هغه به دې بل چا ته مخکې ولیکو کاکا خیال دی هغه به هغلته به ته میاشتو میاشتو به هغه رسېده نه ښه اوس خو دې ته خو زمانه اسانه شوه خیال دی اوس کاکا دې خو بڑا ما خپل مور وا په پاوالا په راګو په هسپتال کې ښکرا کې وا زه سره یو خې دروغ مکان نو مال غیر ما سره پیشن کو ته دې ما کې نو په خپل مې حکم نو پریشن دی په په ټیکټلاګ په انډر نو ما پریشن کو نو به یو لک سیدار وسای ما ما جګر ما جګر موږ چې دا الګ کم دربان کار نه نو مې اورېدلې کاکا دربان